الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پر خبره رسیدلې و چې عمر ابن وهب د صفوان ابن امیہ ابن خلف سره مطاب کې ملاو شو، نو د بدر د واقعین ورسته دواړه سخت په چې زمونږ د لوی مشران د منځل او څه قیدین شو د کیږي څه. عمر ابن وهب ورته ویلي وېزما بچي دا وړي دي او ما باندې ډېر قرضونه دي، که چیرته زما دا قرض نه وي او بچي مې رالوي وي نو ما د دشمن نه انتقام او بدله اخیستله. نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړو دغه ملګری د څه گزارونه ور باندې کول چې خلکو یاد ساتل چې زمونږ د مکی والا سره به چا دغه نه وی والی. صفوان ابن امیہ ورته ویل دا ډیره اسانه خبره ده، زبر دا ټول مال تعالی درکم، زما بچی چې خوري هغه بستا بچی خوري، استا چې څومره قرضونه دي هغه بزن سره راوالم. ولر شرکتو کو استا بچیم انت قیدری باندې دی جوړه ده. خزر ویلې چې تور راواله هغه په زهر باندې ککړه کړه او نور د مدینه په طرف باندې روان شو چې تقریبا 3 ورځې د اسمزل او اتورځې د اوخانو مزل وسره ګډ ډېر نږدې ده به خاص کړ د جایزونو. عمر رضی الله مسجد نبوي کې نو محدث انسانو دغه بسړه کې به یو خبر واقع کېدله چې کې دې شي خبره بده شي. ملګرو لوي دا سړی ډېر خطرناک معلومیږي، اسینا چې محمد رسول الله باندې گزارونه کی مخې ورغه دې گردن نیونه او دوه سړک ورکړه د تورین ته قید کړه. وی ولې راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار دی ورازه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدون ورته ویل چې عمر خوشی کا به وسره خوا کې نږدې روانو کا اسینا چې دا د خنجر برچا یا پښکاو زراخلی بده گزار کې جزیونه سمېتی ورسته شه. د نبی صلی الله علیه وسلم خپل ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوختنه وکړه چې عمر صلی الله علیه وسلم بچی قیدری دغه د مذاکرات او هغه سره د خلاصون لپاره سم مذاکرات کوم دی لراله. وی دا تور دی ول راوړل وی دي تور موږ له ستوره وکړه هیڅ تور ونه کړل. بدر کې څومره کسان او بیلل او څومره قیدین شول. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی د سینه د لګاته شی وی ولی وی مطاف کې د صفوان ابن امیہ سره ناس وی او تاویل چې ما بچی کشران دي او ما باندې د قرض مسله ده، یعنی زه پر رسول الله باندې گزار کوم. اغه له ویلو چې داراز بچاله وای نه وی د دینه ته چا پوي کړی وی رب العالمین نو وی ویل ز ایمان راوړم وی نو ایمان نصیب شو. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوی ورکوم بدی چې الله معبود دی، گوی ورکوم بدی چې محمد زموږ رهبر دی علیه الصلاۃ والسلام. عمر بن خطاب ورته ویل چې عمر کله چې را داخل شو د جمعات لا زما په نظر باندې خنزیر نه بد معلومه دی، خو چې کله د کلمت ویل مال د شوی د فرور می ضرور نه مال ډیر محترمي ځان نه مال ډیر محترمي ځکه ته کې ایمان دی، د ایمان د وجنه ته زما محبوب شولې. نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې د اسلام او خی د قرآن او خی او به ورته ویل چې د ضرور خوشی کې وجه دره چې په خوا قیدی او غیر مسلم چې کله اسلام راوړ اعزاز اکرام په کار دی. د نبی صلی الله علیه وسلم سره په علاقه کې وشیدو اخر ویل یا رسول الله زم بیرته مکیلا او اق صفان ابن امیہ په دې انتظار د مکی والا ویل چې واجب خبره به واوري زړونه به مو یخش. او چې کله د سره مخامخ شو چې وکړه غوي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله به سما قلت ډیره بده وینا دی وکړه ته ما سره لګلې یو د شلوش دې زمکه ورته ځین ورکو د ډېر لګولو وتوریدو. د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات ثابت شو یو دا چې دوی ویلي سبا د بخیر رسول الله ویلي چې اوه السلام علیکم ورحمت الله. دویم تقدیم الهم فلهم چې کوم خبره ضروری ده هغه سړی وړاندې کوي. دریم د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات څلورم پسان کې د استعداد برابر ول چې تر څو پورې سړی د حق طلبګاری او حق ورته زده شي او علم د قران زده کول وکړه دی. نن به دا خبره ذکر شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زموږ استاد لوی امام وی اول د امت کې دوه شیونه و د عقد وجنه الله دا کمال ورسول او چت خلق دی. ورسنی خلق کې دا شی نشته، یو اوچت همت او بل یقین. منګه خبره بالعکس ده، زموږ همتونه دومره واړه دي چې صرف خوراک او اسکا کو ډوډۍ او پیسې پیدا کول او یقین مو د محمد رسول الله په خبره باندې نشته. حرص بالمال او طول الامل غټ امیدونه. طول الامل او د
لوی لوی امیدونه دا سره ویلې شي یقین سره ویلې شي او اوچت همت سره ویلې شي اوچت همت دا معنا اسلام د پاره انسان ډیر اوچت خیالات ولري فکرونه د دین د اسلام د پاره پوړو خبرو باندې چا سره قیدل نه چې مال دعوت وکي مال ونه کې مال ډوډۍ راوړل مال رانوړل نه زموږ مخلړي لوی مقاصد پراته دي میدان د حشر دی دغه مخې خبر دی د رب العالمین سره ودریدل دی د جنت جهنم تذکره ده قران دی د محمد رسول الله برکت پوسونه دي انسان به دې لکار وای دنیا به سي دغه معاملات سي ژوند به سي چې سړی وي مال بده شي مسله وشو هغه سي د دې وجنه صرف د دوه خبرې چې انسان اوچت همت نه ساتي زله به علم الله ورنه کی او چې اوچت همت سړی نه ساتي دا رب العالمین په دنیا کې به دشمنانو ګور غالب هم نه کی د علم د اصول او د همت د پاره د اوچتوالي د پاره ل شرطونه علماء ویل دي یو دا چې سړی به د عالم خبره لغوګ دي دویم دا دغه خبره باندې بزام پوي دریم هغه بزان سره کنټرولي څلورم زړه به بل ځکه نه مشغولي او پنځم به خلکو له تشریکي شپږم د اخلاص نه بکار اخلي وهم د محمد رسول الله تابعداري وکي اتم خوښ پرستی به پریدي نه هم د نصر کنټرول وکي او لسم حلال خوراک دې سره موږ ویل جهاد شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي دا ټول اقسام د جهاد کڅلور د نفس سره دي دوه د شیطان سره څلور د کافر سره او درې د منافقانو سره د نفس سره سړی بده شي همت کوي چې زب علم لکینم نفس دا نه مني د دین اورسه جهاد بده شي کوي چې زب خامخ اوس عمل پکوم دریم جهاد بده شي کوي چې زب دا اوس خلکو له دعوت هما څلورم جهاد دا چې بده کې مال مشکلات رشيږي زب صبر کوم د ابلیس سره جهاد دا دی چې خواهش پرستی به پرې دی او یقین به پیدا کوي د دشمن سره په مال باندې په ژبه باندې په لاس باندې په زړه د منافقانو سره دا چې حدود پی جاری کول دغه په وړاندې سختي دی غوي سره جداواله د اوچت همتونه چې کله به سړی کې پیدا شي د انسان لبا الله رب العزت به علم نصیب کی او دا به د مخکې خلکو سره په درجو کې بیراولي یقین سره ویلش الاعتماد على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم زمون د الله زمون د محمد رسول الله په خبره باندې یقین اعتماد او دا په دې سړي نصیب کیږي چې سړی د الله په مخلوقاتو کې سوچ وکړي په دې باندې نصیب کیږي چې د اهل یقین ولا سره کینی په دې باندې سړي نصیب کیږي چې سړی دعا وغواړي په دې سړي نصیب کیږي چې سړی الله عالم وګڼي په دې سړي نصیب کیږي چې سړی الله قادر وګڼي په دې سړي نصیب کیږي چې الله مونږ ګوري په دې سړي نصیب کیږي چې الله مونږ له سزا راکړي ګورا یقین لغت کې ویل چې سکون لا اصطلاح کې مضبوط علم دی چې هغه په شکونه مکونه باندې لري کیږي نه د یقین په اړه کې د محمد رسول الله نه مخکې تاریخ او د قشان دغه په وخت کې به تاریخ دا به ذکر کړی شي دا کوم له نصیب شنه موږ د کمال والي کې تاوانی سیدنا و امامنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام خازن دغه شجره د نسب به ذکر کړی دا چې ابراهيم ابن تاروخ ابن ناخور ابن شاروع ابن ارغو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشن ابن سام ابن نوح عليه الصلاه والسلام د انبيو لار دی دا د عراق نه روان شو لاړو شام لتلو خو د مصر په علاقه باندې لاړو دا لار د شری سره جدا کړه حدیث مشکات کې راځي جلد ثاني کې پیښه دا وشو چې په دې لار کې د شو ظالم بادشاه او بد اخلاق چې د سړي سره بکز روانه او به ویل چې داس ما کسره دیغي عزت به ما قصو چې او به ویل داس ما خور د ما مور به پر خودلې کیش ما کیسه انسانان دی په دنیا کې سب دې خلکو همت ته وسګورا وی شکل دا په لار باندې تیر ده بل طرف نه دلته ایسه غیر رااله غیر شکل رااله ابراهيم عليه السلام د زنانه لوی له توریه وکړه چې تسمع خوري ولې په دین د اسلام کې ما سره شریک یو کنه توریه دا معنی چې لفظ دوه معناګان لري و نږدې ولري دشمن یو معنی والی تبل معنی لکه نبی صلی الله علیه وسلم ویل نحن من ما دشمن ویل کې دې شدا به یو کلی رسول الله ویل چې موږ د ابونه پیدا یو ساز کې د معنی نه ابو بکر نه چا بوختنه وکړه دا مخکې سړی سره څوک دې هر وخت سره ګرځي رجل يهديني السبيل درش سړی چې مال الله راکړي دشمن ویل کې دې شي دنیا الله راکړي ابو بکر ویل د آخرت لاره وتسمع خوري دلی په دې باندې سړی خلاص شیدو وی سیدا او یقینا چې دینو خوروا چې لار باندې تیرېدنه بهم دي ظالمانو دي بادشاہ له ویلې من احسن الناس من احسن النساء په ټول زنانو کې ډېر حسینه مزیدار زنانه ده ساره رضی الله تعالی عنها بادشاہ ته پوښتنه کوي چې کیږي خور ده په کار دا چې خوشی کړي وي لیکن بد اخلاقی ښکارا کړی وي دروي ابراهيم عليه السلام په دې وخت کې دا تسلیمي ورکړل ولی ځان په نوجلو وجه دا چې گیر شو انسان چې کله گیر شي به په صبر باندې عمل کوي
د دې وجنه شهید عبد الله عزام د فتوا ورکړې و هغه دروس د جهاد په دوران کې چې یو سړی د یو زنانه د بتوري مثال او د کونړ په علاقه د سین طرف یو سین دی بل طرف باندې روسان دی نو کدا ویل ځان ور کوي عزت طلب کیږي او کسین لدانګل کې سبب کوي نو شهید سے به د فتوا ورکړي او دا بسین لدانګي خو موږ چې ډیر اوچت امام لیکن د خبره کې ساو شوی دی دا به صبر کوي یو سړی د دشمن په لاس کې گیر راغی زنانه پکې گیر رااله دا کم کارونه شي د سره کېږي د پوس کې نه دي څنګه الله دا سړی ور باندې رانی شي ابراهيم عليه السلام په دې مقام کې د صبر نه کار واخصو او د څه وکي دوه رکعات مؤذن رب العالمین نشترو پر ځکه په منځ باندې به کار خلاصيږي عمل باندې عمل له به سړی توجه وکي زموږ ټوله مسله په تعلق د عمل پر خودلې لري بلکې د الله تعلق وکړو دي سره رضی الله عنه او د څه کې منځ باندې ودرېدل چې کله مونږ کې لکه څنګه رسول الله فرمایي دا د خو به سنت دی نو دی بادشاہ چې کله الله سورګ دو الله الله سپل جوړ داغي قرار به کوم شي به وشي به پیراله اخر دې زنانه په دعا الله نو کړ چې الله ته دا جوړ کړه چې نه دا فوج بار مالونه و چې دا ته وجلو کڅنګ دی کې استعمال نو مشکل جوړ لشي د دې په دعا باندې الله را جوړ کی به غلط لا حرکت وړاندې کو به پیته شکار وشو دریم کرت اخر دې فوج دې زنانه شړی ویلې وی قسم په الله چې تاسو مال شیطان را وسیله پیریم را وسیله مو چې را وسیله اصل کې په خپل اورانو ځکه بل د اوراني نسبت کو ویزا الله حفاظت کو سړی چې کړه رب العالمین شي به الله رب العزت دکېږي من کان لله کان الله له من چې د الله شدا خبره یاد ساتي د الله بخا مخز منګي دا بل الله زمو حفاظت کوي هغه معاملات به موږ سره کې چې کوم قسم به خیری نو وی ویل دلته به دوه قول دی وینځه مشرور کړ هاجر سو کوئی د لور د لک سليمان منصور پوری په نامه باندې یو تاریخ دان دی دویم قول چې د غلام وینځوا ډېر ځان سره ونه کړو حسینه زنانه و د عرب مور ابراهيم عليه السلام په منځ کې د اشارات ورته وکړي چې سم مسله وشنو ویل چې الله خیر وکړي دي سړي په شمال الله سره وړلو په دې کې کیفیت باندې بدلیدو او دا وینځه مال راکړه شکر دې الله وسو او روان شو ډېری خځې وي یو په کې سارا وا چې دغه اسحاق عليه السلام پیدا شو اېدی حاجر نورسه اسماعیل پیدا کیږي د قدتوران نورسه به شعیب پیدا کیږي دا ټول د ابراهيم عليه السلام بچي لیکن په کدا و چې ابراهيم عليه السلام ویل دا بني دي دا بوز دی بل نه جداواله پکار دي ځکه عرب ډیر زره وی لانها تزرها جانب مقابل ضرر ور کوي جدا چې به گزاره کی عرب له دا ولېګل او د الله په امر باندې يهود شنو شویل چې موږ د مور په امر باندې دا لاړ دا الله په امر تعالی دویمه اساسي بنیادی وجدار رب العالمین الته مسجد حرام مو جوړ کی د دې وجنه نواب سید حسن خان صفات البیان کې لیکلي دی او امام جمال الدین په تفسیر قاسمی کې لیکلي دی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې بیت المقدس مخ کې دی او کعبه نو صحیح قول دا چې کعبه مخ کې پیدا ده محمد رسول الله فرمایي ورسره به سلوي کله بیت المقدس پیدا لري جوړ شوی دی د دې بیت الله د تهداب چا کې غوډو چا ملائکه کې خودو چا آدم علی السلام کې خودو چا ویل چې نوح علی السلام دی خودل دی ابراهيم علی السلام له خبره رسیدلې ده خو نه قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي د ابراهيم علی السلام کې خودو او سلوي کله ورسره یعقوب علی السلام به بیت المقدس جوړ کې ابن قیم شیخ زاد المعاد کې سليمان علی السلام به ذکر کله ورسره یې تعمیر او آبادی وکړه دلته اوس د جمعه جوړ شو جمعه چې کله جوړیږي دا دواړه پرې خود المور او زوی څومره عجیب امتحان د دې امتحانونو بارک علماء لیکلي دي چې کوم امتحان دی مور او پلار پر خودل ور لدانګل خزه او د قشنده بچي پر خودل د یو لوی ظالم بادشاہ وخله ودرېدل هجرت پنځه سنت په ظاهر د بدن کې پنځه باطن سنت زیرنا پخته خړېله ګیره کې اول سپین لګیدل په منبر باندې کې نسل اول مل مسته ور کول لنګ وهل اول استنجا کول سړي کمالات دې پرې سړي کې د الله لپاره اول کړ تور د والده چا ویل چې د سوره بقره هغه یو 2 نمبر آیت ته چا ویل چې نه د سوره احزاب 15 نمبر آیت دغه امتحانو هاجر ورته ویل ته مونږه چاله پرې دی ابراهيم عليه السلام ورته استوجو نشو کوله به ورته وی چې مونږ ته چاله پرې دی دریم کرته دې ورته ویل چې ابراهيم آیا الله تعالی په دې خبره باندې امر کړی دی ابراهيم عليه السلام سترګونه مخ کې روانه وي او ورواړه مخ ورواړه وي او رب العالمین موږ امر کړی دی و اذن په دې وخت اوس الله موږ نه صحیح کوي څومره مضبوط یقین الله اوس موږ نه خرابای دومره قوي عزم چې کله ابراهيم عليه السلام راته ردوی دي غرو درونه شروع ته یو خجبل به قبیس بل خو بل غره اوس خو دا غرونه تر شي دي د زړه د تل نه دعاګانې وکړي چې اق دعاګانې الله قران کې ذکر کړي سوره بقره کې من ویلو کنه چې دعا په شرطونو کې یو شرط دار د زړه د کومینه احسان به بسړي کې وي اخلاص به بسړي کې حرامونه بزان ساتي منځ به کوي مال بلګي صفه جامع بدی او داس کې بناشي قبله په طرف باندې بناشي مخ به د قبله په طرف اړولې ګونډي باندې ماتي کړي لاسونه به دروچت کړي
په الله باندې محمد وای، پر رسول الله باندې درود وای، تکرار په دعا کې به عربي کې به دعاګانې وای، د محمد رسول الله دعاګانې به وای. وقت دعا به پیژنې، زیر دعا به پیژنې، الحاح به پکې وي، تاکید به پکې وي، مسلمانانو له دعا غواړي، د الله د حکمت نه مخالف نه، په خپل جرمونو باندې به اعتراف کوي، اخر کې به امین وای. د زړه نه ویلي او واجب دعاګانې دي. د شی ویل رب دا مدل تفریق خود لیقیم الصلاه شدید د منځ پابندي وکي. اقامت الصلاه مخکې مونږ ویلو منځ وختي کول، همیشه کول، د منځ ځای پیژندل، د محمد رسول الله تابعداري کول او خشوع. نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه منځ کړی دی، شیخ عبد السلام رحمه الله دې بارے کې به کتاب لیکلی دی، منځ د احادیثو پرانا کې سره پاسه 200 روایت را جمع کړی دی. المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني سے درې جلد کتاب لیکلی دی صفات صلاه النبي صلی الله علیه وسلم. دا کتل پکار دی، د نیکانو علماء خال ورتک پکار دی چې زمانه منځ الفاظ څنګه دي، دا کیفیت څنګه دی، په کومه طریقه باندې حکم د رسول الله څنګه منځو. احادیث کې دا ذکر شوی دی. خشوع په کې مخکې درسونه کې ویل شي چې خشوع دا معنی به زی حرکتونه سړیونه کی چې کله انسان په منځ باندې ودرېږي، رب العالمین ملائکه له وایي چې زما د ما بین کې پرده ده اوچته کوي، چې دا سوچونه شروع کوي بیرته روغ ورځوي. او کله ورته دي چې دا ادم بچیا زغورم دا هغه سنا چې ته په بل طرف باندې سوچ اړای، کله دې شو چې دا ادم بچیا جبه دې حاضر کړي، دا زړه دې حاضر کړي نه دي، باطل ما تاسبون چې څومره مجدو کې برباد دي. دا څومره خطرناک خبرې دي. معاذ بن جبل فرمایي چې دا کی طرف او چپ طرف سړی دوی پیژندوي، قسم دې چې مونږ دی ونیشي. سعید ابن جبیر فرمایي 40 کلمې مونږ کړي دي، کی طرف او چپ طرف سړی می پیژندل نه دي. د عبد الله ابن زبیر بارک راځي چې حجاج ابن یوسف د اوجلو ودا په حرم کې په منځ باندې ولاړو، د توپ د زور باندې وشو من جنې خپل مونږ جاری وساتو، اخر په دې سر باندې ولګیدو، ایسه به دوی شهیدم کې او علالم کې. حسن بصری فرمایي چې کله انسان مونږ کې بده کې خوشونی وي تب تل د مونږ برباد دي. سفیان ثوری فرمایي په دې منځ باندې به جهنم لورځي. او خشوع په دې راځي شړې د منځ الفاظ صحیح کې معنا باندې ځم پوي کې د الله سره قوي محبت وساتي، او د شي تنګي غي نظام فارغ کا غمگین आवाज باندې قران وایا، د خپل مونږ اخره مونږ وګڼه هغه آیتونه او حدیث چې د خشوع مبارکي او د قشند نیکانو خلکو خاله ورته چې هغه د الله اولیاء وي، مونږ به ورسنه غني چې داس مو ورسنه مونږ دي. او اذان کې بده سوچ کې چې ورځ بر قیامت اعلان کیږي، په داس کې بدا سوچ کې الله دلته پاک التم پاکا، په سب درېدو کې بدا سوچ کې الله ستاسو خلک به ورځ ودرېګم، په جامه کې بدا سوچ الله پرده مې وساته التم پرده ساته. الحمدلله په دې کیفیت باندې وایي چې ستاسو د الله ما بینګ شریک را قران بچی د تدبر سره لولې د دې وجنه حسن بصری ابن قیم علي ابن ابي طالب او عبد الله ابن عباس فرمایي چې کوم انسان منځ قران ولې او تدبر پکې نه وي د سره د منځ قبليګم نه، دا قرآني قبليګم نه. رکوع سجده واجب حالت ته، سجده کې رب العالمین د دعاګانې غواړي، به تشهود کې د الله عظمتونه بیان کې، به محمد رسول الله درود وایي، به واجب دعاګانې وایي ليقيم الصلاه. او بل د دې وجنه رب العالمین چې د خلکو په زړونو کې مینه ور واچو د دې کور صاحب خبره ده. د دې وجنه د الله د وجود یو اساسي دلیل دی چې دغه کوټه ده، نه چرته منظره شته، نه داسې بنگلیش ترې د شي قیمتي پارکونه چې انسان ان تور شي دغه متاثر شي، خو اصل سړي پر ځل کې دې عظمت پروت په حیات بینات دغه معنا ده. د پیران وجود الله په وجود باندې دلیل دی، د سړي دعا چې قبلې کې د الله په وجود باندې دلیل دی، حجر اسود دی، قران دی. مخکې درسونه کې دا ویل شو هغه پانه د چلی خو یو شی او د ورکه مچنجې شو خو بل شی، دا غینه د بچی را وتللی په دې خلو باندې مختلف الفاظ ویل دي، جدا جدا مخارجو څډیر شي نه په دې کې ویل شي. او څلورمه ورته ویل ربا رزق ورکه اهل ددلا، رزق قران کې هم نه غاڼو باندې راځي، شل په دې باندې نصیب کیږي چې دا به جهاد کوي، دا به سوره واقع ولي، واده به کوي، حلال رزق تجارت کوشش به کوي، شل رحمی به بالي، تقوا به څنګه پیدا کی، د سر منځنه ورسره خوبونه به پرې دي، اسکار به کوي، ټول غمونه پرې دي، یو غم شروع کوي څنګه الله رب العزت راضي شي. او د شي څلورمه دعا وکړه چې رب دې بیت الله شکر مونږ وباس، شکر دا من ترک المعصيه، ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحنا، د الله د نعمت اثر دې پتا باندې راکار شي. دا په دې کې دوه وشمادي اغلري ظاهري دادي چې انسان د الله سره مینه وساتي، د نعمت نسبت اغلو کې اقرار قرباني کوي، دا خدمت وکړي، دا مخالفت کې بینه لګي، دغه بندګۍ له وړاندې کیږي. او به ویل یا الله دې خلکو له بکنه وکا، محمد رسول الله موږ دعاګانې کړې دي، د ایمان ډېری پیدا دي، سل پیدا یو عالم راځم کړی دی، یو پیدا پکې دا چې سړی قوي مؤمن شو، د نبی صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې به الله رب العزت له برخه ورکړي، او الله رب العزت موږ تاسو دار نصیب کړي. به ویل شي ان جاعلک للناس اماما، امتحان پیراوس تشریعي تکوینی، د امتحان مقصد دا دی چې خلک پاک شي، درجه اوچته شي، ګناهونه معاف شي، د لوړ کارونو لپاره تیار شي. الله زموږ رب دې په موږ چې څنګه تصرف کوي موږ ورته منقاد دي، هیڅ کپکیګو باغی لنا.
او به د امامت درجه خلافت ته نبوت ته د دعوت مشیده د دین مشیده د تدریس مشیده د جماعت امامت ته او دا ویلو چې انسان له امامت کله نصیب کیږي په سړی کې به ایمان یولس ارکان دی یو عمل صالح به دغه سره دوا یقین به ور سره درې صبر به ور سره څلور تواضع به ور سره پنځه تزکیه به ور سره شپږه تقوا به ور سره و مجاهده به ور سره یاته د مخلوق حق پیدا کړي نه د الله حق پیدا کړي لس او خلکو به ظلم نه کوي ولس یو عجيبه کیفیت باندې الله دا به امام موږ له جوړ کی د ورځنه ودا تو شدان دی حاجر رسول الله چې ودا تش وبم نوي کرته پورته منډي ولې څنګه بچي چې کله مړکیږي نو بیا مور خپل د معلومات کی دی حاجر د شمنډي والي ته دی منډي چې رب العالمین هغه منډي دومره خوند او لذت ورکړي چې موږ تاسو له په دې حج کې هغه ضروري کړی کرته منډي وهل پورته منډي وهل دغه سنت موږ عادت کو عمل کرا ولو دا منډي چې کله واله نو په دې وخت کې یو طرف وخت شوبو به کې بني چې اسماعیل راوړم بل طرف منډه واله جبريل عليه السلام आवाज وکړ نو دې ځان سره ویلې چې څوک یې زده اورم راشس ما خواله لکه سړی ځان سره لګي څوک په आवाज وکړ نو دا و چې لکه څوک ته به ورته आवाज وکړي اخر جبريل راغی د دهیت الکلبی په شکل باندې دا براتو د انسان په شکل چې کوم ځکه اسماعیل عليه السلام ناسو دغه ځکه وزر اول د زمزم او بال تروتی محمد رسول الله فرمایي ما زمزم لما شرب بعد زمزم وبچې په کوم طریقه په کوم نیت وشکل الله سره مقام عمل کوي امام جلال الدین سیوطی فرمایي وما په دې باندې وشکل چې رب العالمین مال قوي علم راکا خلق په مسله کې دلایل ګوري وسی په کتابونه لیکم شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي زاد المعاد کې وزه سخنه جوړه شم طبيبان نو دغه د زمزم وب مشکل سوره فاتحه باندې مدمولي الله رب العزت مال صحت نصیب علماء په مستقل کتابونه لیکلي دي د زمزم وب د عبد المطلب په وخت کې دا باندې شوی بیر استل شوی نو دی ورته زړه دیوال غوندي واله چې دا اوس ختم نشي ځکه دا یقین کې لږ زره زوت غوندي راغی د دې وجه نسمه استاد بهترین امام محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله د اسماعیل په مور باندې رحم وکي کدی چرته د وب باندې کړي نه نو دا باندې شي درېبونو د چینی غوندي روانه وي بيدلې دا قد الله په وجود باندې دلیل دی لیکن د یقین مسله د شرک دغه غو نشوا وی امخ کې ویل شي الله رب العزت تعالی ویل دی موږ نه صحیح کې دلته وسوي چې دا ختم نشي په کدا چې بدیږي کې به باندې جرهم رااله مخکې د شریعت درسونه کتاب ویل شو چې بار مرغان ګرځي ویل کدل ته وبشتا هغه دومره اخلاقی انسانان ود شي ولې ویل چې لکه الک او زنانه مو پیدا کړ اوس دا اغوا کړه کدا اوس ظالمان چې دا کارونه کوي نه د سړي مال ګوري نه عزت ګوري نه دغه شخصیت ګوري او فقط هغه د من زوړل او خپل ځان جیب وغیرہ دا ډکول هغه عربو کې ډېر کچې پتونه و ځکه خو زموږ استاد الامام الاعظم محمد صلی الله علیه وسلم الله په عربو کې پیدا کړ خو اخلاق پکې و راغله اجازه ورنه طلب کړې موږ له وبرا کوي حاجر ورته ویل بالکل وبدر کو په شرطونو باندې چې ملکیت بزمنګي خو اخلاق په من کې کله راځي دغه د پر دوله سرکان دي اساسي بنیادی سبب دار چې سړی اول پزان کې حیا پیدا کی دویم سړی پزان کې عاجزي پیدا کی دریم صدق پیدا کا ظاهر او باطن برابر کا څلورم رافت پیدا کا د ژبه بځای کې ژبه د قلم بځای کې قلم د توري بځای کې تورا پنځم د الله نو دعا وغواړه شپږم صبرونه کوا وم د رسول الله د ملګرو په روانېګا اتم د هغه سره مینه محبت په ځړ کې ساته نهم به بيدی کارونه کې ځان بنداوه ما لسم په خلکو بدګمانه نه مکوا یو لسم د حسد نه ځان ساته او دولسم د ژبه کنټرول وکا اما خو په مرور د زماني سره اسماعیل په کې به واده مو کی ابراهيم عليه السلام به ډیره مو د ورس سره غن زنانه پختر وکړي چې خاوند څنګه دی یاره شکایت وکي بس سار وځي دعوت ته او دعوت د بل کاری نشته و چراغ اسما سلام په یو د شي ورته چې درشل بدل کا چوکاټ اسماعیل چراغ علیه السلام وې د شي ویلې عزت ته طلاقای دا هم د توي مال یاد کړی بل خځه وکړي ابراهيم عليه السلام ډیره متباد راغی د خځنه پختر وکړي د انګور نه چې ژوندم څنګه دی الحمدلله زما خاوند ته دعوتونه کوي خوراکم څه دی او به وکا د دې وجنه حدیث کې چې په بل ځای کې سړی او به وکي استعمالي سړی خرابوي لیکن په حرم کې چې د استعمالي سړی نه خرابوي دا د ابراهيم عليه السلام دعا او عجيبه تجربه ده وی ورته چې چوکاټ هم دلته ساته وې ته خو ما کزه ته یاد کړې زما تاسو سره ساتم پدې کې حاجر رسول الله شو هغه به وفات شو په هغه ځای کې دفن ده لیکن لا التعین قبر معلوم نه دی به اسماعیل علیه السلام او دغه مسله رااله دغه نه به مخ ابراهيم عليه السلام په خلکو کې اعلان وکړ د اذان د خلکو محبت په دې بیت الله په ځل کې پرې وته به حج راتل الله ورته وی اعلان او اذان وکړه دا ګور عجیب یقینونه و یو بل یقین د موسی علیه السلام د مور تاسو ځان سره والي د دې وجه موږ تاسو بیانو چې موږ په الله رسول یقین ولرو همتونم دی روچ د موسی علیه السلام مور چې یوحانس نومې ده یوحانس یو څه شپږ درش کړه د تذکرہ رب العالمین په قران کې کړي ده شجره د نسب ده موسی ابن عمران ابن قاحيس ابن يسحر ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ابن التاروخ ابن الناخور
ابن شارو ابن ارغو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشن ابن صام ابن نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایدو وینځو د فرعون وینځو ماشته ځکه دا قوي سړي په مقابل کې الله تعالی لګلې موسی علیہ السلام ماشته دا منصر ګمنځون کی د دې همت له وسګورا دی په موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړ یو ورځ د فرعون د لور د اثر ګمنځولو چې کله ایست دی وخت کې دا ګمن ته پرې وتله نو ویلې بسم الله مؤمن سړي چې کړه د حالات ورشد دا بده شو چې بسم الله طلحه ابن عبد الله بارک رضی اق طلحه ابن عبد الله محمد رسول الله فرمایي چې د زمکه بسر باندې ژوندې شهید دي طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض احد کې ګوته ولګي دا ویلې حس منغو ویش ولا تقل حس بل قل بسم الله کته چې د بسم الله ویلې رفعت الملائکه ملائکه بوجت کړي او الناس ينظرون دي ټول خلکو به تعالی کاته زړه به د الله په طرف باندې سړی روان کی محمد رسول الله د عجیب امر ربیو قران چې سړی ولې د الله په طرف زړه ور روان کی مانځ کې چې ودرېږي چې کله واځي شي چې کله خطبه امام وای وغیرہ د مصیبت په وخت کې نو دی فرعون لور ورته ویل چې دا بسم الله دی ولي ویل بس الله څوک دی یو ذات دی په موسی عليه السلام باندې یقین راغی په الله پلار لوي ویلې پلار په دې وخت کې ورته ویل فرعون دی وینځلا زنانه ته بل الہ یا دی وو څوک چې د موسی د خونه اغله دعوت کې دي شي وزمانه بل الہ شته و او ته الہ نه الہ هغه ته غوښو بندي وېزه ګورتا وژنما او قتل به کوم سره د بچو و قتل مې کړل زمنګ مرګ دی دا موږ تاسو کو څومره کار پات شو اخر به مړ کیو کنه نه مړ کیو دا امر قسم په الله زمنګ تاسو د پر د تحفه ده زمنګ د رب العالمین ما بین کې دایو کل زمنګ د محمد رسول الله ما بین کې دایو کل زمنګ د ابوبکر او عمر او عثمان او د علی ما بین کې دایو کل چې څنګه زمنګ د روح د بدن نه جدا شي ډایرک د مسلمانانو د محمد رسول الله صلی الله علیه ورسي څومره مزید یالته دنیا به چې دې به ژوندون سي التزام رسول بلال سے مړ کیږي کجه جاړي ورته ویل چې مجاړه سنلقي سبا موږ د خپل دوستانو محمد صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږو د دنیا په ژوند سي دا خاصه ظاهري موږ تاسو باندې خپکیږو پلانې لاړو مړ شو هغه شهید شو هغه دا قسم په الله چې هغه کامیاب دي د رسول الله ملګرو ویل چې فستو رب الكعبه زه کامیاب شوم زما په رب د کعبه باندې قسم چې ورشي د مقصد د ورشي شهادتونه به ډېر اقسام دي محمد رسول الله فرمایي چې من قتل دون ماله فهو شهید من قتل دون ماله چې څوک د خپل مال په حفاظت کې اوجل شو رسول الله فرمایي دا شهید دي عمر رضی الله بدا ویلې اللهم ارزقنا الله ما نصیب کا شهادت صاحب لار کې او د امر مو ګرځو استاد نبی په کلی کې د خواج ملګرو سره به سوال راغی بعض خلک د شهادت سوالونه کوي چې الله موږ له شهادت راکا نو ملګرو به د شی ویل چې عمر رضی الله په مدینه کې وشي کې دار الخلافه دلته شهادت تعالی څنګه نصیب کیږي لیکن چې الله د چا دعا قبول کړي به په دې ځای کې ورته شهادت نصیب کیږي چې الته ګمانم پینې کیږي لکه دې ملجی شهادت رب العالمین دا قبول او منظور کی وې دې ورته ویلې کده چې تا ویلې وې الہ وې بل څوک دی وې دا بچی ور سره جمع موسری وسور کې چوم یو وامه چوا وې درې بچی ور سره و اې دې ماشته د پاره یو کړیو دیګ سور کې وې دې چې تک سور شتا به دا ګمان کول لکه انګار خو ماشته ورته ویلې دومره استقامت والا وې ته زما یو خبره واوره کله چې موږ وسو زولو د دې بچی سره زما د بدن یو ځای ګور دفن کا په یو قبر کې وېزه دا برسه پورا کم یو بچا واخصو کړیلې ورغور زول هغه وسویره رش دومره تکلیفونه دا چې موږ تاسو په خپل باندې وایو چې کله یقیني د عمل د چا سره کې به معلومات کیږي ایمان او یقین د شلل پکار دي به ورته بل بچا واخصو ورغور زول هغه میره رشو به دا بل بچا واخصو هغه میره رشو چې دا ورغور زول ورته کفر وکوي دا قطن نشي کېدل الله ثبات نصیب کې دیم به کې ورغور زول شهید کړه چې کله شهید شو دغه نو ورسته به د دې د قول موافق هغه خاوري د وینا مطابق غیر واقع او پیوځه کې ایسته به شریک دفن کړي خاوري ریاسه دغه پاتې ونه حدیث کې راځي صحیح حدیث دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وېزه چې کله معراج لاړم جنت کې ګرځیدم جنت کې جبرئیل سره ډیر عجیب منظرونه و وې دومره مزیدار خوشبوئی را لا چې د جنت دا خوشبوئی را لاندې کړو دا خوشبوئی په غالب شو وې جبرئیل نبی ویل چې یا جبرئیل دا کم څنګه دا خوشبوئی را لا وې ما لوي ته خبر نه ما وینا وې دا د ماشته د قبر د خاور خوشبوئی د رب العالمین دلته موږ را ورسوله الله رب العزت دومره غیرتین دی چې داغه په دین باندې دلک ځان کلک کې به اسمن د الله ګوره د ژوند کې موږ سره غیرت دوستانه ده په دې قبر کې محمد رسول الله فرمایي دا قبر چې دومره پراخه شي څومره دستر کې کار کوي د جنت نور ته کړکۍ راولېږي او د قران ملګرتوبه په میدان د حشر کې الله موږ خپل سوري لاندې کې نه یو د یو منځ وخت په اندازه باندې هغه میدان د حشر تیریږي به مو جنت لبوزي رسول الله فرمایي د نعمتونه دي چې هغه غوګونو اوریدل نه دي سترګو لیدل نه دي بالکل دغه تصور نه دی کړی ودا دغه د قبر خاوره ده یو خود دې مظلومیت ثابت شو بل رب العالمین د فرعون کفر ثابت او چې دا سخت شوردن نشه بری کفر کی اسیه بی چې فرعون خزوا اسیه بنت مزاحمه
دا دراونی ولا او دم په موسی عليه السلام باندې ایمان راوړو وې زه به تعالی سزا درکوم ویرک میخونه ور باندې وال غټ غټ تیږي ور باندې کې خودلې تر دې پورې چې کله فوج بدلته نو څه بنو چې دا بلر شو ملائکه براله په دې باندې د پاسه وزري واچو خو پام دې دي کې دا شهید شو خطیب شربینی لیکلی چې په ورځ د قیامت به محمد رسول الله په نکاح کې الله راجمع کی څومره لوی افتخار خدیجه ده ام سلمہ ده ام حبیبه ده عائشه ده حفصه ده زینب ده میمونه ده صفیه ده سوده ده ریحانه ده جویریه ده مریم بوي او اسیه بنت مزاحم بوي الله به محمد رسول الله په نکاح کې راجمع کی او کله چې دا مړ کېدا په دې مر کې چې کوم تعذيب دشمنانو ورکو دي د جنت خپل منظرونه کاږه خپل کور کتلو ډیر انسانان مړ کېږي هغه څنګه کدن ډیر وګړي چې موږ تاسو دا و چې دا تکلیف کې دی او حالن کې دي روح شي هغه جنت په طرف باندې الوتي الته ګرځي راګرځي رب العالمین دې شي ویل شي الله مال جوړ کا سره کور اطلب الجار قبل الدار اول به د غونډي غم کوي دغه نور سبه د کور یا الله غونډي می ته جوړ شه رب العالمین ورته الته بنگله جوړ کړه عجیب یقین نو د دې ماشتی عجیب یقین د دې اسیه بنت مزاحمه زمونږ اوسه په مسلمانانو کې چې د محمد رسول الله په وخت کې اولنی شهید رسومیا رضی الله تعالی عنها دا د ابو حذیفه ابن المغیره المخزومی وینځوا یاسر په نکاح باندې ورکړه کله چې د ایمان راوړل دوی سخت تعذيب اول تر دې پورې چې یاسر مړ رسول الله ورته صبر کوي اے د یاسر اعلی ابو جهل علیه اللعنه دې له تعنی ورکولې تر دې پورې بدی کیفیت شهید کړه یو وخت په دې یو پورې وټړله بل اکبر بل وخت پورې به شرمګا باندې په زبانی واله دا شکر په خپل باندې موږ تاسو وایو دي دین د اسلام لا دي قران لا دي سنت لا دي صحابه نارینه او زنانه الله دې راضي الله دې ورنه راضي شي څومره قرباني نه کړی موږ تاسو خو مفتی ایمان او اسلام دي بالکل دا نعمت موږ د ستر نعمت کارینا شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي اساسي نعمت ګوره قران او سنت او محمد رسول الله دي بعد دغه نه عمر راونی واغې دومره سخت والو زداني ورکه چې تر دې پورې ورته چې کفر کلمه وای رسول الله کنځل وکړي وښوندې هغه ویل د اقرا په حال کې دا به جایز دي چې اقرا په وخت کې سړی دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله کافر شو ورته ویل نه ده کافر قسم بالله عمار تر وګو پوری تر دې اډو کو پوری ودا د ایمان نه ډکه به ورته راغی عمار وشړل یا رسول الله دې خلکو مال وی کنزل دره وکا سخت یو عالم رسول الله ورته بچا صبر کوا صبر وتک ان عاد فعود کتی ونی ول تعالی ویل چې محمد له کنزل وک به خیر دې مال کنزل وک صاحب زړه کې دنه ایمان دی حاصل دا چې هغه اولنی امتونه کې چې موږ صحابه دي دا دوه شیونه موجود و او چې همتونه او یقینا من کې همت هم نشته او من کې یقین هم کمزور دی کدا من کې پیدا شونه اقدر درجه رب العالمین موږ لره کوي الله رب العزت موږ تاسو له مضبوط یقین را نصیب کوي رب العالمین موږ تاسو له وجد همت را نصیب کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.